چې د مور او پلار د دعا ټیم راشي نو مونږ یې د ځان نه بیل کو د ځان نه جدا کو چې د دعا ټیم راشي نو د دعا نه محروم شو د مور او پلار د ځان نه جدا دا د دوی د جدا کولو ټیم نه دی دا د دوی د خدمت ټیم دی خدمت وکړه چې الله درله دنیا او اخر ښایسته کړي نو ډېر ناکام به د مور او پلار سره کوو خصوصا چې کله حالت د بوډاوالي ته ورسیږي دا ډېر د امتحان وخت د امتحان خو خپل وړوکوالی یادوه چې زه دې پلار او دې مور دې ځای ته رارسولی یم رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا زه داسې رکوټی یم او دې مور او پلار دې ځای ته رارسولی یم زه به اوس د دې پلار خیال ساتم د دې مور خیال به ساتم ځکه چې زه دوی دې ځای ته را ورسولم دې ځای ته زه د دوی د لاسه رارسېدلی نو خصوصا د مور او پلار خبرې به برداشت کوو وی دی قاریږي دی مونږ به خبرې برداشت کوو دی ستا ډېرې خبرې برداشت کړي دي ډېرې خبرې دی پلار ستا ډېرې خبرې په وړوکوالي کې برداشت کړي دي دی مور ستا ډېرې خبرې په وړوکوالي کې برداشت کړي دي نو مونږ به یې اوس خبرې برداشت کوو ای به زما یې ډېرې خبرې برداشت کړي اکثر چې پلار عمر د پوخ شي او عمر د بوډاوالي شي د مور او پلار نو په معمولی خبره ولا بیا جړا ورځي بیا جاړي ډېر زر چې بچې سخته خبره وکړي مور هم جاړي او پلار هم جاړي زه وایم پلاره ته خو ډېر د جرګو سړی وې ته ولې جاړې هغه وایي مولي صاحب ماله جړه په دې وجه راځي چې ما ته کله بچې سخته خبره وکړي نو ما ته د دې بچي د وړوکوالی رایاد شي چې مولي صاحب دا هغه ژبه وه چې دې به خبرې زما نه زده کولې او ما د دې ژبې څومره خبرې برداشت کړي دي نن دا ژبه زما یوه خبره نه برداشت کړي که پلار دویمه خبره کوي درېیمه مړه څه ګور د جوړ کړي بس که که نه بس که شل پیرې خبره مه کوه یوه پیره دې خبره وکړه بس پوره ده غلی کښېنه ته چې راکوټې وې تا دې پلار ته څو پیرې خبرې کړي څو ځله لګیا وې مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دی وی پلار بچی سره ناست و نو پلار دی بچی ته وی بچی لوی شوی دی پلار تینا تپوس کی وی بچیا په دې دیوال څه ناستی بچی ورته وی کارغه ناستی دا پلار بیا بچی ته وی بچیا څه ناستی پلار ورته وی کارغه ناستی بیا ورته دا پلار وی بچیا څه ناستی نو دی ورته وی پټه پوړون شي خدای دې په سترګو ړوند که خو کارغه ناستې که نه نو دا پلار یې ورته وی بچیا زه نظر مې کار کی دا کارغه اینمه خو ما پتا باندې امتحان کو امتحان کې ناکام شولې بچیا ولې پلاره وی ته راکوټې وې او زما غېږ کې ناست وې په دیوال کارغه کېناستو تا ماته وی ابو څه ناستی نو ما دې خوله ښکل کړه چې بچیا کارغه دی تا بیا وی ابو څه ناستی دیوال باندې ما دې بیا خوله ښکل کړه چې بچیا کارغه دی تا به تپوس کوه ما به دې خوله ښکلوله چې کارغه دی تا یو کم سل پیرې تپوس کړی او ما یو کم سل پیرې جواب درکړی نن چې زه په درېیم ځل وام څه ناستي نو ته وایي په سترګو ړوند شي خو کارغه ناست نو پلار به بیا جړه پلار له نه ورځي نو پلار وی مولي صاحب ماله ځکه جړه راځي چې دا بچې مې راکوټي وو نو یو به راته وی دا زما ابو دی بل به راته وی دا زما ابو دی بل به راته وی دا زما ابو دی په ما به یې رامنډې کولې یو به مې غېږ ته راختو نو دی به نارې والې زما ابو دی زما ابو دی نن چې د جدایۍ ټیم شو نو یو ته وی ستا پلار دی او بل ته وی ستا پلار دی هغه پلار وی دا هغه ژبه د هغه ماته چې به ابو کول نو ما له ځکه جړه راځي